تازه د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد حیرانونکې بلنه. آیا نیلوفر رحماني او افغان پیلوټان به بیرته افغانستان ته ستنیږي؟ په داسې حال کې چې د افغانستان وضعیت له سیاسي او امنیتي اړخه نوې مرحلې ته داخل شوی، د اسلامي امارات د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد یو غیر متوقع پیغام خپور کړی چې د خلکو پراخ پام یې ځان ته اړولی دی. په دې پیغام کې د هیواد پخوانی ښځینه پیلوټ نیلوفر رحماني او نور هغه پیلوټان چې د افغانستان بهر دي ځانګړې اشاره شوې ده. د سرچینو له مخې په دغه پیغام کې ټینګار شوی چې افغانستان اوس داسې پړاو ته رسېدلی چې د هر مسلکي افغان رول مهم دی. نوموړي څرګنده کړې چې د هیواد د بیارغونې او پرمختګ لپاره باید له ټولو متخصصو کدرونو څخه استفاده وشي، که هغه دننه وي او که بهر. هغه زیاته کړې چې اوس یو مناسب فرصت رامنځته شوی څو بهر میشت افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شي او د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې عملي ونډه واخلي. د هغه په وینا د تجربې او مهارت لرونکي کسان کولی شي د بیلابیلو سکتورونو په پرمختګ کې مهم بدلونونه راولي. په همدې لړ کې د نیلوفر رحماني نوم د یوې بیلګې په توګه یاد شوی، هغه چې پخوا یې د افغانستان د هوایي ځواک په برخه کې مهمه تجربه لرله او د ښځو د حضور یوه مهمه نښه ګڼل کېده. دا اشاره د دې په توګه لیدل کېږي چې ښایي د تخصص پر بنسټ د همکاریو یو نوی باب پرانیستل شي. سیاسي شنونکي باور لري چې دا ډول پیغامونه کولی شي د باور فضا پیاوړې کړي، په ځانګړي ډول د هغو افغانانو ترمنځ چې له هیواده بهر ژوند کوي. د دوی په اند که دا ډول بلنې عملي بڼه خپله کړي نو دا به د ملي یووالي او پرمختګ لپاره یو مثبت ګام وي. بلخوا ځینې خلک دا اقدام د یوې نوې فکر نښه بولي او وایي چې افغانستان د پرمختګ لپاره د ټولو افغانانو ګډو هڅو ته اړتیا لري. په پای کې کارپوهان ټینګار کوي چې هیواد اوس داسې پړاو ته رسېدلی چې هر ډول همغږي، یووالی او د مسلکي کسانو ګډون کولی شي راتلونکی بدل کړي او دا به وخت وښیي چې دا نوې بلنې به څومره عملي پایلې ولري. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.